دا پینارګان شربت خپلو ماشومانو ته هرګز مه ورکوئ ځکه چې د دې کومه فارموله ده کوم ته چې پرومیتازین ویلی شي که چیرې ماشوم ته خوب نه ورځي نو دې دپاره استعمالیږي یا که چیرې د ماشوم په وجود باندې د الرجي علامات وي لکه هغه ته بار بار انټوشکې ورځي یا د هغه د سترګو نه اوښکې بهیږي یا د هغه د پوزې نه اوبه بهیږي یا د هغه په وجود باندې د الرجي او د خارښ علامات وي نو دې علاماتو له استعمالیږي یا که چیرې یو انسان سفر وکړي د هغه چې کوم زړه کچه کېږي یا د ماشوم چې کوم زړه کچه کېږي نو دې دپاره هم استعمالیږي خو د خپلو ماشومانو له ځکه مه ورکوئ که چیرې ستاسو د ماشوم د عمر د 2 کالو نه کم او دا تاسو خپلو ماشومانو ته استعمالوئ نو په دې دوران کې ستاسو د ماشوم چې کومه ینه ده کوم ته چې لیور ویلی شي هغه په صحیح طریقه باندې میچور یعنې د دې کار قابله نه وي چې دا پرومیتازین میټابولیزم وکړي نو دا پرومیتازین د ماشوم په وینه کې پراته وي چې د دې په وجه باندې یو خو ماشوم ډېر ټایم پورې ویده وي او دویم دا که چیرې د ماشوم په وینه کې ډېر وخته دا پاتې شي نو د ماشوم چې کومه ساه ده هغه بندوي او تر دې چې ماشوم کومه ساه اخیستل دی هغه مکمل بند کړي چې هغې ته ریسپایریټري ډسټرس یا اپنیا ویلی شي چې دا یو داسې کنډیشن وي چې دا د ماشوم د زندګۍ یو اخري کنډیشن هم ثابت کیدی شي نو د دې د وجې نه که چیرې ستاسو د ماشوم عمر د 2 کالو نه کم وي نو هرګز تاسو خپل ماشوم ته دا شربت مه ورکوئ او که چیرې تاسو بیا خپل ماشوم ته شربت ورکوئ او د هغه عمر د 2 کالو نه زیات وي او د 10 ورځو نه زیات تاسو دا شربت ورکړو نو کله هم چې ستاسو ماشوم غټ شي نو د هغه چې کوم میمري دی کوم برین سیل دی هغه به کمزوري پاتې شي او د هغه چې کوم حافظه ده کوم دماغ دی هغه هم کمزوري پاتې کیدی شي چې دا د دې سایډ افیکټ او د دې په کنټرا انډیکیشن کې راځي او که چیرې ماشوم ته د سترګو بیماري وي کوم ته چې ګلوکوما ویلی شي چې په سترګې کې دننه پریشر زیات شي نو په دې دوران کې هم تاسو دا ماشوم ته نشي استعمالولی او یا که چیرې د ماشوم بار بار ساه بندیږي نو په دې دوران کې هسې هم نشي استعمالولی او یا که چیرې ماشوم ته میرګي وي نو په دې دوران کې هم نشي استعمالولی او د هغه زنانه هم نشي استعمالولی چې څوک حمل لري او هغه زنانه هم نشي استعمالولی څوک چې ماشومانو له پی ورکوي که چیرې د ماشوم یا د غټ انسان ینه خرابوي یا ګردې خرابوي نو دا یې هم نشي استعمالولی او که چاته د استما مسلې یعنې بار بار یې ساه بندیږي نو هغه انسان هغه ماشوم یې هم نشي استعمالولی چې دا د دې په کنټرا انډیکیشن کې راځي او د دې سایډ افیکټ او نقصانات دا دي چې دا په ماشوم او په غټ انسان باندې د سر چکر راوستلی شي انودګي پرې راوستلی شي د انسان خېټه خرابولی شي د انسان په خېټه کې در راوستلی شي د ماشوم او د غټ انسان چې کم د زړه رفتار دی هغه ګډوډولی شي چې هغه ټیکیکارډیا یا بریډیکارډیا تبولی شي او د ماشوم چې کم برین سیل دی هغه ډیمیج کولی شي که چیرې دا د 10 ورځو نه زیات استعمال شو چې بیا ماشوم غټ شي نو د هغه چې کم مازغه دی کم برین دی کم برین سیل دی هغه به ډېر زیات کمزوري پاتې کیږي نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي همدغه شان انفارمیشن دپاره آی ډي در سره فالو کړئ او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ شکر یا الله